أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په مایکروسافټ اکسل کې په انسرټ مینو کې د اډانس بخش ووایو. راځئ چې دا درس شروع کړو. دلته موږ سره اډانس دلته سټور ده. له دې لارې نه موږ کولی شو دلته مختلف ویب سایټونه دي چې موږ کولی شو هغه په مایکروسافټ اکسل کې یوز کړو. لکه مثلا دلته په مایکروسافټ اکسل کې خو یو کلکولیټر دې پکار ده یا د حساب ماشین لکه دغسې شیان دې پکار وي چې رانه کولی شي راوني. لکه دلته چې دا تاسې کولی شئ لکه مثلا دلته تاسې په سرچ کې لکه مثلا زه ورته لیکمه کلکولیټر. لکه مثال کولی شئ دلته نور دې هم کولی شئ هغه ورته اډ کړي. لکه مثلا زه ورته وایم دغه ور اډ کړه. دلته چې کنټینیو وښمه دغه به ور اډ شي. اوس دا اوپن کوي له دې لارې نه موږ کولی شو بیا هغه ځای کې بیا ورته ساین ان شو. دا به موږ بېرته کانسل وکړو. او دلته کولی شئ لکه مثلا تاسې په دغه ځای کې خپل پیدا نه کوي بیا تاسې کولی شئ لکه دلته په سرچ کې ورته هم ولیکئ. لکه مثلا ته کلکولیټر غواړئ یوز کړئ دلته لکه مثلا د حساب ماشین اډ شي وکړئ کنټینیو هغه به ور اډ شي. بیا دغه ځای کې را خلاصېږي تاسې کولی شئ هغه بیا اوپن کړئ. او بیا که چیرې هر ځای کې تاسو دلته ور اډ کړئ بیا مای اډ انس ته دلته راسئ بیا دلته ور اډ کړئ. وګوره دلته کلکولیټر اډ شوی ده. دغه موږ چاټ جي پي ټي چې ور اډ کړی دلته هم راغلی ده. هغه کوم وخت کو هر ځای کې چې هغه ځای کې ور اډ کړي هغه بیا ټول دلته راځي. ګوره هغه بیا دلته چې دغه ځای کې اول راځي دغه ځای کې چې بیا جای نه سي بیا اډ انس ته راځي ځکه دلته تنها درې ګوره جېږي نور نه جېږي. بیا دلته تاسې باندې کلیک کوئ بیا دلته چې راسئ تاسې باید په دغه ځای کې ساین ان شئ چې تاسې کولی شئ بیا دغه یوز یا استعمال کړئ دغه په خپله پیج یا په صفحه کې. دا و له موږ سره د اډانس بخش. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښ شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم چټکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. والسلام.